نو بیا هم د خپرونې په دې برخه کې جعفر الماس صاحب ته بلنه د خوا سره مې ناسته او تاسو له نامه سره هم ښه اشنا یاستئ، همدارنګه له څېرې سره ځکه چې د تلویزیون په څپو باندې د سکرین باندې همدارنګه د راډیو له څپو نه له شاعرۍ سره اشنا یاستئ. ډېر ښایسته. نو اتل لالا یو شعر د البته مسافرو ته مې لیکلی ده. که امکان در سره وي اختر ته راشه، یادوي د خپل پردي اختر ته راشه. ډېر ښایسته، ډېر په زړه پورې. که امکان در سره وي اختر ته راشه، یادوي د خپل پردي اختر ته راشه. زما ته پکار زه په دنیا ساکم، ډېر ښایسته. زما ته پکار زه په دنیا ساکم. پنځه ورځې د ځوانۍ اختر ته راشه، یادوي د خپل پردي اختر ته راشه. یادوي د خپل پردي اختر ته راشه. خلک شته خو پرې آباد د خپل کورونه، ډېر ښایسته. خلک شته خو پرې آباد د خپل کورونه. خوارو زار دې ستا بچې اختر ته راشه، یادوي د خپل پردي اختر ته راشه. بې له تا نه هم تېرېږي خو بې خونده، بې له تا نه هم تېرېږي خو بې خونده. مازدیګر او ماښامې اختر ته راشه، یادوي د خپل پردي اختر ته راشه. ویل الماسه نور دې نه شمه زغملی، ویل الماسه نور دې نه شمه زغملی. دا اوږده مسافر اختر ته راشه، یادوي د خپل پردي اختر ته راشه. که د اختر په شپه رانغلې یاره، که ته ژوندی یې زه د مړ حسابومه، و زما به ته یادېږي یاره یاره، که د جنت په منارو ولاړه